د څو حده الجبري افادو د جمع لپاره دواړه افادې یو د بل د پاسه لیکو، البته په داسې شکل سره چې مشابه حدونه یو د بل لاندې قرار ولري. مثلا لومړی افاده ده 15x مربع جمع 6y مربع z. په دې افاده کې دا حد د دې سره مشابه دی، دا حد د دې سره مشابه دی، پس په دې اساس باندې دا د دې لاندې دا د دې لاندې لیکو 8x مربع منفي 2y مربع z. واړو دوه افادې سره څنګه کو جمع کړو. دا الجبري افادو په جمع او تفریق کې توري په خپل شکل باندې لیکو، یوازې د جمع او تفریق عملیه په اعدادو باندې اجرا کوو. پس دا دواړه حدونه سره مشابه دي، توري په خپل حالت باندې لیکو y مربع z. شپږونه چې دوه لاړ شي څلور. البته علامه باید هته چی ولیکو، چې د شپږو علامه مثبت ده او شپږ لوی دی، پس علامه د شپږو لیکو مثبت 4y مربع z. لومړی حدونه کې ګورو، توره ده x مربع، x مربع په خپل حالت باندې لیکو 15 جماعته کېږي 14. دوهم مثال غواړو چې درې الجبري افادې چې yx جمع 3y مربع منفي 4xy، دوهمه افاده 3x منفي 2y مکعب جمع yxy، درېمه افاده منفي 15x منفي 6y مکعب جمع 2xy. دې سره جمع کوو. ازو پیلو چون مشابه حدونه ټول یو د بل د لاندې لیکل شوي دي، ضرورت نشته چې موږ الجبري افادو حدونو ته تغییر ورکړو. xy ټول یو د بل لاندې دي، y مکعب ټول یو د بل لاندې دي، x ټول یو د بل د لاندې دي، ضرورت نشته چې موږ د الجبري افادو حدونو ته تغییر ورکړو. راځو پیلو xy په خپل حالت باندې لیکو. ګورو چې منفي 4 مثبت 2 مساوي کېږي مثبت 3 جمع مثبت 2 مثبت 15. راځو دوهم حد ته. بخښنه غواړم دا هم y مربع دی، دا هم y مربع دی. y مربع په خپل حالت باندې لیکو مثبت 3 منفي 2 مثبت 1 منفي 6 منفي 15. راځو لومړی حد ته x په خپل حالت باندې لیکو مثبت 3 چون هر حد چې علامه ونه لري علامه مثبت ده، په دې معنی چې د دې حد علامه مثبت، د دې حد علامه هم مثبت ده. مثبت 3 مثبت لس منفي 15 مثبت 15. پس دا د دې سوال نهایی حل دی. غواړو چې دا الجبري افاده سره جمع کړو. راځو حل ته. مشابه حدونه بیا یو د بل لاندې لیکل شوي دي، پس د جمع عملیه اجرا کوو. مونږ ویلي د جمع په عملیه کې د حروف سره کار نه لرو، د تورو سره کار نه لرو، یوازې د جمع عملیه په اعدادو باندې اجرا کوو. پس د دې ځای نه پیل کوو. ab په خپل حالت باندې لیکو منفي 8 منفي 12 منفي 20. راځو دوهم حد ته ab مربع پس ab مربع په خپل حالت باندې لیکو. شپږ جماعته کې 14، البته مثبت 14 چې نو دواړه حد علامه مثبت ده. راځو لومړی حد ته a مربع b پس a مربع b په خپل حالت باندې لیکو 15 منفي 2 مساوي کېږي 3 سره. دا نهایی حد دی. غواړو 15x مربع منفي 6x مثبت 2 د 8x منفي 3 منفي 2x مربع سره جمع کړو. غواړو چې دا دواړه سره جمع کړو. کوګورو پورته x مربع دی لاندې x دی، پس دا دواړه مشابه حدونه نه دي. دلته کوګورو 6x دی لاندې منفي 3 دی، دا دواړه هم مشابه نه دي. منفي 2x مربع اما پورته 2 دی، دا دواړه هم سره مشابه نه دي. پس حدونو ته تغییر ورکوو ترڅو مشابه حدونه یو د بل لاندې موقعیت واخلي، یو د بل لاندې قرار ونیسي. 15x مربع د منفي 2x مربع سره مشابه دی. خط د منځه وړو. پس منفي 2x مربع دلته راوړو. منفي 6x سره 8x مشابه دی، 8x دلته راوړو مثبت 8x چون هر حد چې علامه ونه لري علامه مثبت ده.
د دوو سره چې ثابت دی منفي 3 مشابه دي چون دا هم ثابت دی بس منفي 3 دلته راوړو څرنګه مو چې مشابه حدونه یو د بل لاندې ولیکل پس د جمع عملیه اجرا کوو منځنی سطر د منځه وړل راځو د جمع عملیې ته مثبت 2 منفي 3 منفي 1 بیا هم توري لرو په دې حد کې توري په خپل حالت باندې لیکو x منفي 6 مثبت 8 مثبت 2 پس 2x شو بیا هم په دې حد کې توري لرو چې توري x مربع دی x مربع په خپل حالت باندې لیکو مثبت 15 منفي 2 مثبت 3 البته هر کله چې موږ د یو الجبري افعادې په سر کې مثبت حد ولرو علامه ورسره نه لیکو په دې شکل باندې